چې افغانستان د پاکستان دشمن دی او دا هر هغه څه دا د دوی د اعمالو نتیجه ده. دوی د افغانانو سره همیشه دشمنی کړې وه. ګوري دوی نه د طالب دوست دي دلته، نه د جمهوریت دوستان وه، د یو نظام دوستان نه دي. دوی همیشه په افغانستان کې د قائم نظام دشمنی کړې ده. هغه په افغانستان کې جمهوریت قائم وي، هغه په افغانستان کې شاهي نظام قائم وي، هغه په افغانستان کې امارت اسلامي قائم وي. دوی به د دغو نظامونو د ړنګولو او د هغوی د استحکام د نه درلودلو هڅه او کوششونه کوي همیشه. دا د دوی مزاج دی او په دې باندې باید افغانان خفه نه سي. موږ د امارت نه هم دا غوښتنه نه کوو چې ولا دوی ته دي عکس العمل وښیي چې ولې د دوی د خولو نه داسې الفاظ راوځي چې افغانان زموږ دشمنان دي. دوی ته هېڅ عکس العمل نه دی پکار، نه افغانان ته په دې باندې خفګان پکار دی، بلکې زه خو وایم چې نن جشن ولمانځي افغانانو چې د دوی د خولو نه هم حقیقت راوځي. دا خو یو تاسو په دې باندې خوشحاله اوسئ چې دوی وایي چې موږ دشمنان یو دوستان نه یو. صحیح ښه. اوس څنګه کولی سره ته اشرف فارس ته تیزې خبرې وکړلې، سلامونه امر بالمعروف طرف ته لاړې او بیا بل طرف ته د لمنځونه به هم یوه خواته کړو، د امر بالمعروف هم یوه خواته کړو، د طالب شاه او بد نظام به هم یوه خواته کړو. رابسو چې کومه موضوع د پاکستان وزیر داخله رانا ثناءالله چې هغه اصلا مهاجر دی کنه، د هندوستان مهاجر دی، فی الحال میش په پاکستان کې دی، پاکستانی هویت لري. نو د چې کومه خبره کړې ده چې افغان یا د افغانستان مملکت زموږ دشمن دی، دا د خپلو ګټو لپاره دا خبره کړې ده. دا موږ ټول افغان ملت ته دا خبره د نن څخه 52 کاله مخکې هم معلومه ده چې د افغانستان د جګړې نن ورځ 52 کاله پوره کېږي تر یو 50 پورې. چې کومه پروژه د افغانستان د جنګ اخیستل شوې ده د دې تر ټولو غټ لوبغاړی پنجابی دی. د دې پروژې تر ټولو غټ لوبغاړی پنجابی دی. رابسو د اسلام په نامه باندې یوه تنظیمه د مجاهدینو جوړ کړو. هغه وسره په افغانستان کې یو په بله داسې سره ووالو لکه کوم چې د هغه زموږ تاسو په اصطلاح باندې د اختر لاکي هګۍ دی. کابل یې په وران کې د افغانستان اداره، نظام، سیستم، اردوی ملي هر څه یې له منځه په یوړلو. په دوم قدم کې بیا د دې مجاهد پر ضد باندې د طالب په نامه باندې یو تحریک پیدا کړ. بیا دا طالب تحریک ها وجنګېدی ونیوي، پیسه د افغانستان یې په لاس راوړي له پاکستان د ګټو لپاره. خو بدبختانه بیا برته د هغه پاکستان چې په دې کې د ده ګټې ختمې شولې تر سره ورسېدلې، د هغه طالب باندې برته امریکا ته اډې ورکړلې، فوجي او نظامي ملکي په هر شکل په هر ډول باندې. بیا دا چې طالب تقریبا و اندازن په ظرف کې د یوه نیمې میاشتې له منځه اواز بند شو. نو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خبرې ټولې دې ځای ته راورسېدلې که نه، خبرې ټولې دې ځای ته راورسېدلې چې د کرزي صاحب په اداره کې د دوی ګټې تر ډېره ځایه نیمګړې پاتې شولې. دومره ګټې یې ولې چې کومې ګټې د ناټو څخه واخیستل. خو بدبختانه چې کوم وخت غني بابا راغی چې د افغانستان پر خاص اداري سیستم، پر اقتصاد، د افغانستان پر اوبو، د افغانستان پر ټولو تجارتي لارو باندې د افغانانو لپاره یو سمبول د سوکالۍ وګرځېدل. بیا بدبختانه د امریکې او د پالیسي سره یو ځای څه دا و چې د طالب په نامه باندې دوه وار بیا د طالب تحریک سپورټ کړي، دا و چې راوړي منځ ته. خو بدبختانه په اوسني نظام کې د دې ګټې ډېرې کمې دي. اوس بیا دوی یو داسې پروژه ګوري چې په هغه پروژه کې د امریکا او د دې ګټې د امریکا په پالیسي کې دي. اول خو په قرآن عظیم الشان کې الله پاک
1400 کاله مخکې مسلمان ته دا ویلي دي چې هیڅ وخت کافر د مسلمان دوست جوړېدلی نشي. خو حتی رابه سو نن ورځ د امریکا په پالیسي کې یو بیا پاکستان دا راوړي چې افغان د پاکستان دشمن دی. دا ځکه دوی په دې نیت او په دې نظریه سره وایي چې دوی بیا د څلورم ځل لپاره خپلې ګټې په لاس راوړي. نړیوال ته دا وښیي موږ تاسو همکاران یو. نو دا خبره هر وګړي ته د افغانستان اوسنۍ موجوده اداره خو هغه که چیرې ما ومرد یو پوسټ وکړي ما که چیرې دا نظام د طالب غواړي چې برقراره پاتې شي په اکثریت کې د پښتانه مثلا حکومت جوړ شي نو دوی د امیر امان الله خان د وخت قانون اساسي او په نړیواله سطح د اسلامي مملکتو چې کومه اجنډا اقوام متحده ته وړاندې شوې ده د افغانستان له طرفه چې دا اجنډا وړاندې نړۍ به په رسمیت وپېژني ټول مشکل به حل و فل شي. صحیح اداري سیستم دې منځته راوړي مسلکي خلک دې په د ځان سره په ځان کې په وظیفو وګماري. هغه کوم مثلا چې یا قضا ده یا وزارت داخله ده یا دفاع ده هغه د جنګ ارګانونه هغه باید دوی په لاس واخلي. هغه ډیپلوماټیک سیستم د مملکت د پرمختیا دپاره او د مملکت د وصل کېدو د نور نړۍ سره هغه د مسلکي کسانو ته پرېږدي. حتی په دې نور درو وزارتونو کې د مسلکي کسان د ځانه سره کړي. کومو کسانو چې په افغانستان کې د افغانستان د ملت سره خیانت کړی دی هغه دې ټول راودې غواړي محکمه دې کې داسې د محکمه کې چې په افغانستان کې بیا تر تاریخ پورې څوک د افغانستان د ملت او د افغانستان د خاورې سره خیانت ونه کړي. ډاکټر صاحب موږ سره بیا به یو داسې افغانستان منځته راشي چې د نړۍ په فساد به یو مثال ولري د سولې لکه کوم چې په دوم جنګ جهاني کې په دوم جنګ عظیم کې نړیوالو غوښتل چې په افغانستان کې د سر د پناه کېدلو لپاره ځای وموندي. نو ان شاء الله العزیز یو داسې افغانستان بیا منځته راشي. خیر اوس ډاکټر صاحب اوسېږه موږ سره السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سلامونه مې کېدلې تراب صاحب ته د بل روډ ته ډاکټر صاحب ته ټولو ملګرو ته. موضوع د وزیر داخله د تراب صاحب دا خو نن د دې خلیش کې خبر راوته خو د 50 کاله تاریخ ګواه ده پاکستان د افغانستان دښمن د پدې کې شک نشته. په یو شی باندې موږ ډیر فوکس کوو او ډیر خبرې مو وکړې. دلته به افغان په مقابل کې ودرې د پاکستان د موږ ورور هیواد موږ دا منو. هر هغه چا چې د چوکۍ دپاره د افغانانو د وزلو دپاره دلته فتوی راوړي او افغانان یې وزل هغه د پاکستان ورور او هغې دعوه کړې وه چې دا د موږ هیروګانو. دا اوس ملت ته ښه په ډاګه شوه. بدبختانه اوس چې موږ کوم سیاستمداران لرو یو سړی تا ته په واضح توګه وایي چې ته د ما دښمن یې. زموږ سیاستمدار خوله بنده ده ګونګ ده شل ده ړوند ده هېڅ حرکت هم نشي کولی. د دې په مقابل کې باید داسې جواب پکار و. نور خو چې هر څه دوی وکړو دا د ولس په سترګو کې خاورې واچولې دا د ولس په یوه نامه په بل نامه باندې څومره ووژل څه که مجاهد و که ملا و که طالب و. لیکن په دې کې لا تر اوسه پورې هم دومره جرأت نشته لکه په تېر نظام کې چې وداسې په ډاګه ورته ووایي چې نه تجارت درسره کوو او نه مې د دا مخ پکار ده نه مې د دغه لاندو وړاندو غنم پکار دی نه مې دا بېعزتي پکار ده چې په دغه لار باندې ځمه یو مخ د باډر ته بلکه بیخي چې لږ هغلته موږ داسې هغه بېعزتي ولاکې قبلولی شو چې په دې باډر باندې ته ځې او راځي. مهرباني وبخښنې سره دا په میلیونو 3 میلیونه 4 میلیونه انسانان هلته ژوند کوي. دا که باډر بند کړي دا مشکلات دا مړه ژوندی به څنګه شي؟ اوس کوم په عزت باندې راځو والله زه خو چې کله کله په دا لار باندې ګورم که نه چې په دغه پاسپورټ او ویزا نه وي د سره پوه شوې نو هغه زه وایم چې امر بهتره د پیشل واري چې د تا نه ښځه کوزوي له تا نه بچی ګرځوي له تا نه په لار کې پیسې اخلي په لار کې بېعزتي دې کوي دلته چې کوم هسپتالو ته دوی ورځي لس چنده پرې اخلي. اوس کوم په عزت کې دي اوس کوم په عزت کې نه دي خو لیکن هغه نه بندېږي که موږ ووایو زموږ په خوله نه بندېږي خو موږ نیوکه په سیاستمدارانو دا ده چې تا دغه چغې وګلې چې دا د موږ ورور هېواد هېواد تا ته وایي چې ته د ما دښمن یې په ډاګه درته وایي. ورور هېواد دا درته وایي چې زه تا له پخوا چو بیا دې په $50,000 خرڅوم بیا پرتوګ د ښککا کړم بیا دې ټانګ او وسلې ته مې سترګې پټې کړي چې دا څومره دې راکړي دا اوس بیا امریکا در باندې مهربانه شوی او دا تېر نظام در باندې مهربانه شوی دا بیا د شکه غواړم. خو لیکن د موږ سیاستمداران چې دي چې دلته دوه تابعیته دوی په خپله خوله ویلي د دغې خبرې شکه موږ یو ټکی اخلو
چې دوه تابعیت کوم سیاستمدار لري بالکل دا غلام ده، دا د دښمن ملک غلام ده. هغه په واضح ته چې وګړي چې د ایتال خاورې سره د ما دښمني ده، ایتال ولس سره د ما دښمني ده، له دوه شیانو سره د ما دښمني نه ده. له خلقي سره مې دښمني ده، د تیر نظام سره مې دښمني ده، یو نه ملا سره دښمني نه کوم او بل مجاهد سره دښمني نه کوم. دا د ما په ګټه دي، دې ته به زه جوړ کوم که په دغه ملا کې په دغه مجاهد کې ژمن خلک دي له هغه څخه بیا پرتګ هم باسم، هغه بیا په $15,000 هم خرڅو، هغه په دا درته وایي دي برخه ده. لیکن د دې طرف کومه طرحه په تیر نظام کې ډېر ښکلې طرحه وه، ډېر په سیاست معیاري، ډېر په علم معیاري، هغه کې د پاکستان اقتصاد وده بل څه، هغه کې د پاکستان کومې چارې وې ډېرې په ټیټه سوې، هغه کې د پاکستان د ملي تجارت په 0% سره نور تجارتانو نور ملکو ته مخه وکړه. خو لیکن دغه غریبانان چې یو سړی دښمن تا ته راولي کې نه بیا به هغه د دښمن په مقابل کې څه وکړي نه شي کولی. اوس هم اوس که تجارت ورسره اوس بند کړي نو اسلامي بند کړي دا د موږ دپاره خطر ده، د ولس دپاره خطر ده. که موږ تاسو ملامتیا ټول په نظام باندې راوړي. ګورئ او د پاکستان د تاسو وضاحت واورئ. پاکستان داسې نه دی ویلي که وزیر خارجه دی که داخله ده چې موږ د افغانستان دشمنان یو. تاسو د هغې خبرې ته لږ سوچ وکړه. هغې داسې ویلي دي افغانستان د پاکستان دشمن دی، یعنی په دې معنی چې موږ ته کوم خطر دلته ایجادیږي، افغانستان کې کومې نوې پیښې ته نه یې ښودلی. ګوره چې نظام باندې دې اړوي که نه ته نه یې ښودلی چې طالب زما دښمن ده. افغانستان ولس یې ښودلی ده. ګوره که نه داسې ویلي دي افغانستان زما دښمن دی، افغانستان زما دښمن دی، داسې نه دی ویلي زه د افغانستان دښمن یم. هغه خو د تا تعریف کوي، هغه خو ګوره د طالب تعریف نه کوي. ګوره خبرې ته سکینت به سره کوو، که بحث کوي کنت به سره کوو، او دا د دومره 2.5 نفرې ګوري که نه تنقیدات ټول روان شول. تاسو تنقیدات په نظام باندې دي، د مخکې نظام ته شروع کوي، د مخکې نظام توصیف دې روان کوي. مخکې نظام څه کړي وو؟ هغه طرحه ته ما ته راوړې عملي کړې وه چې هغې د وجې پاکستان په نړۍ کې ضربه وخوړل. یو بل ته غوږ کېږدئ مطلب به وشي. دلیل وایي منطق وایي خبر ته یو تاسو یو بل ته غوږ کېږدئ نوبت ورکړئ بل ور هم راغله بیا سره تاسو ده وویل چې مخکې نظام توصیف یې صحیح ده. تاسو سوال وکړئ ذاتي جواب به کومه چې ته نه پوه شه. غوزه خبره وکړه بیا د جواب راکړه. ته ما ته د هغه تیر نظام هغه طرحه یا کار راوښیه چې پاکستان په نړۍ په ملل متحد محاکمه کړي. ته خو په دې باندې خبر وې که نه چې دغه طالب د یو ملت ذاتي یو ملت زه درته ښیم په تېر نظام کې څومره غلامانو دي، غلامانو دلته خولونه چلېده. په تېر نظام کې د موږ له پاکستان سره 5% تجارت پاته سو، نور د اشرف غني له برکته له نورو ملکو سره دي مقصد. په تېر نظام کې ماته د پاکستان حساب ښکارېده لکه یوه پاڼه، یوه ورځ کې به مې ویزه اخیسته، په یوه ورځ کې به مې پاسپورټ اخیست، ښه په عزت تلم او راتلم. په تېر نظام کې زه د پاکستان له وروستو بانجارو له خرابو وړو څخه زه خلاصوی وم. په تېر نظام کې دلته د پاکستان چې دا څومره غلامانو د هغو خولې بندې شوې وي، په تېر نظام کې دلته د پاکستان چې څومره غلامانو وروسته ښکاره سوي دي، دې خبرې هېڅکله نه چلېدې نه دلته دا تقریر نه دی، دا تقریر نه دی. ګوره نه دي شوي دلته دا ولس دومره له لوی له غربت سره هېڅکله مخ نه موږ پاکستان ته مجبور وو. په تېر نظام کې دلته چې د افغانانو کومه په لوړه سطحه تعلیم روان و او موږ دا چې پاکستان بېله خبره ما ته وویله تقریر دې ځان سره وساته. ته ما ته دا تاسو تقریر کوئ او که لکچر ورکوئ دا ورته بل غوښتل کتاب دې هم راویستلی په غوسه راته ښکاري. ته مهرباني وکړه ورسره راشي. سلامونه او نیکې هیلې شروع کوم په نامه د الله چې رحمان او رحیم دی. محبوب فرعي یم، تقریبا یو 29 کال کېږي متاسفانه د وطن څخه مسافر یم. ستاسو خبرې محسوده کې تراب صاحب اورېدلي دي او صفي کې دوستان چې راځي نو ومې غوښتل که وخت کړي چې څو دقیقې ماته وخت راکړي خبرې ورته جریمه یې 2 کاله مخکې موږ ته راغلی پروګرام ته بعد د 2-3 کاله بیا پسې ورک شو نو غوټه دې ووته نن اوس را پیدا شولی. رښتیا خو بس زه داسې شی وایم چې ګورئ دوستانو دا یو ضرب مثل وایي د ټایم از منی، دا په دې معنی چې دا وخت ډېره غټه سرمایه ده. دا وخت دومره په حساب یو سرمایه ده چې د دې څخه که موږ او تاسې ګټه وانخیستل هره ورځ هره دقیقه او هره ثانیه موږ او تاسې اصلا نه سرمایه لرو او نه هم شی په لاس کې لرو. په عربي کې یو ضرب المثل دی که دوستان په عربي باندې بلد وي وایي اذا انت راضي اني حکي للكل اذا انت مو راضي اني حکي لي. وایي که ته زما نه خوشحاله یې
نو راسه د زما خوشاله خبر انتقال کا بل یو ته او که زما نه خفای راسه د خبر زما سره شریکه حکیلی په څه خاطر په دې خاطر باندې چې زه دوه لارې لرم زه چې ځان یادوم یعنې هر یو زه یو دا دوستان چې دلته اوري ښې واورئ دوستان که هر یو موږ او تاسې راپورته سو یو نفر د یو نفر څخه خوشحاله موږ او تاسو څه کړي دي خپل ټولنه او اعتماد او اعتبار پکښې راوړی دی او که موږ په دې حالت رامخکې سو چې آیا راپورت سو یو شی یو بد شی د یو نفر دا بد راوړم بل چا ته انتقال کړم زما او ستا جامعه ټولنه خو زما او ستا څه جوړه شوې ده زما او ستا ټولنه ټوله بده ده ټوله بې اعتماده ده ټوله بې اعتباره ده راسئ موږ څه شی وکړو د دې پر ځای چې موږ ماسټر د آی بي آی بي د نورو کېږو راسي خپل د وجود هغه ټول ځایونه چې په حساب نامعلومه دي په هغه کې څراغ چالان کړو او وینو چې زه خپله څه مشکلات لرم تاسې وګورئ زموږ او تاسو وطن اول زه خپل ځان یادوم نوي کاله چې زه وطن څه لیدم مګر تر اوسه میر او محبت او درد او رنج ټول په حساب راورس اورو او هغه سره په حساب لکه په خپل افغانستان چې پراته وي په هغه شکل دلته ورته ناست یو زه تاسو دوستان یو شی وایم یو ښه کار چې موږ او تاسې غواړو چې دا یو کال بعد شروع کړو ولې یو کال مخکې نه شروع کړو یو بد کار چې غواړم یو میاشت بعد یا یو کال بعد یې ودروم ولې یو میاشت مخکې نه دروم زه تاسو ته یو شی وایم تر څه وخت به موږ او تاسې خپل همسایګانو سره دښمني لرو تر څه وخت به موږ او تاسې خپل په وطن کې خپل وروڼو سره خپل خوند سره دښمني لرو یعنې په دې دښمنۍ کې چې هر څونه کلونه تېر سي موږ او تاسې څه شي یو ماسټر د آی بي آی بي د نورو یو ما په دې خواته کتل یو کتاب یې چاپ کړی په نوم د جاري برقي جاري برقي وظیفه څه شی ده د کثافاتو ټولول دي ولې زه کښېنم ولې ته کښېنې فقط څه لپاره چې وګورو تراب صاحب څه وویل ودرېږه فلاني صاحب څه وویل یو ساعت منتظر اوسم چې په خبرو کې یو وخت اشتباه خبره وه هغه یې راخلم مګر معنوي دقیقې چې سمې خبرې کوي هغه نه راخلم دا په دې معنی لکه جاري برقي کثافات راټول کړم خپل ځان مې د کثافات څخه ډکوم وخت چې ځان د کثافاتو ډکوي هر چا ته چې نږدې سم زما څخه کثافات تویېږي بلې چې چپکېږي زه به که ستاسو اجازه یو اساسي زموږ او ستاسو د ټولنې مشکل درته ووایم دوستان دغسې چې موږ او تاسې فزیکي پوست لرو دا فزیکي پوست که دا فزیکي پوست ونه لرم د هر ځای میکروب او باکتریاوې راځي زما په وجود داخلېږي دغسې موږ او تاسې په نوم سایکولوژیست کاین یا په حساب چې یې دی پوست د رواني لرو د پوست د رواني ته ترجمه یې کړې لغت راوړو په عربي کې ترجمه شته په پښتو فارسي کې ما پیدا نه کړه په عربي کې دې ته حیا وایي موږ او تاسې باید حیا ولرو حیا په څه معنا ده په دې معنا ده چې زه دغسې چې پوست د فزیکي لرم تورا صاحب دی ابل صاحب دی زه یم هر یو باید خپل دغه ماوتي کې پوست د رواني ولرو یعنې حیا ولرو د حیا په دې معنا زه ځان ته اجازه ورنه کړم چې راسم ووایم تورا صاحب ته ولې زور نه لري تورا صاحب اجازه نه لري چې راسې ما ته ووایي ته ولې جمعې مانځه ته ولې راغلی په څه خاطر هر یو د ځانه یو څه لري یو دایره لري چې هغه په پوست رواني کې د خپل دی حق نه لري چې ما ته وایي ستا خانم وویل چې هغه پوړنې نه لري زه حق نه لرم تا ته راسم ستا لور ولې په سبلان دامان اغوستی دی ولې هر یو د ځانه یو پوست رواني لري دغه شی که موږ او تاسې پیدا کړو بیا څه کېږي بیا لکه سترګه ژوند نه کوو لکه سترګه په څه معنا دوستانو سترګه په دې معنا زه حتی که غواړم یو کور واخلم دا لکه سترګه ژوند کوم څه وایم زما کور په دا منطقي کې څوک نه لري چې بیا بل چا ته دې ښه کور جوړ کړي دا زما ښه کور زما په هېڅ په نظر بیا نه راځي ولې په دې خاطر چې ما لکه سترګه ژوند کوم د خلکو دپاره چې ورته ویښی نو که غواړو چې دا کار ونه کړو څه شی باید وکړو د ورځې لس واره ځان دپاره ووایم زه محبوب فرعي غواړم او نه کولی شم بالاتره او بالاتره تر بل چا سم زه نه غواړم او نه کولی شم د بل چا ریکورډ ووایم زه غواړم خپل ریکورډ ووایم زه غواړم بهترین د خپل ځان سم اوس لکه زه بهترین د ځان کوم ته بهترین د ځان سوې بل بهترین د ځان سو زما او ستا ټولنه واه دغسې بهترینه ټولنه سوه ولې په دې دا ټولنه ټول د بهترین سره ټول سوه دا ټولنه ټول د مثبت انرژي سره ټوله سوه موږ د یو امتحان توراب صاحب ستاسو وخت ونیو د یوه خبره کوم ستاسو وخت ډېر ونیسم موږ په جامع شناسي کې رسمي امتحان 22 نفره ناست وو د مختلفو مملکتونو ناست وو استاد راغی ټوله زمې رنګه قلمان یې راوړل یوه ورته ورکړه وایي دا بس دا ستا دا ستا دا ستا بیا ودرېدې وایي تاسې هر رنګ چې خوښ لري هغه رنګ واخله امیر خپل مخ ته پرېږده هر یو هغه رنګونه چې خوښ لرو هغه هم واخیستل او چې خوښ لرو خپل وخت ته پرېښودل او استاد راغی دا ټول چې خوښ نه کړم هغه ټول په پلاستیک کې واچول پلاستیک ته پرېښوئ یو کاغذ راوړئ وایي د کاغذ راغی تکمیل شی واورئ دوستان دا کاغذ چې راوړئ د کاغذ کې څه شی ونوشته وو ای دا رنګ بي دا رنګ سي دا رنګ ټول ناکامه شو باید هغه استاد وویل اوس واورئ زه تاسو ته چانس درکوم تاسو یو د بل څه کومک وغواړئ وخت یو د بل څه کومک وغوښتئ ټول کامیاب شو بېرته استاد څه وویل پارچې چې وکتلې ورقې وکتلې وایي ښه واورئ غوږونه خلاص کړئ
تاسې یو برتره او بالاتره تر بل چا نه یاست. ته سور رنګ خوښ لري، ابل تور رنګ خوښ لري، ابل خاکستري خوښ لري، ابل سبز خوښ لري، بل ژیړ خوښ لري. نه په دغه صنف کې داسې څوک نه وي چې یو رنګ یې خوښ لري. نه تاسې څه شی یاست؟ تاسې متفاوت یاست. موږ انسانان متفاوت یو، موږ برتره او بالاتره تر بل چا نه یو. راسې خپل مغز داسې عیار کړو دوستانو، ولې موږ او تاسې ټول ولې موږ او تاسې په کمیت پسې ګرځو؟ راسې په کیفیت پسې وګرځو. زه په درمان کې ناست یم 5 میلیونه جنت دی، د کال 8 میلیارده خیرات ورکوي لکه افغانستان او افریقایي مملکتونه 5 میلیونه جنت دی. کیفیت په مراتب تر کمیت بالاتر دی. څه وخت چې زه 50 میلیونه یم او زه د 5 میلیونه پیسه په ارزش نه درآمد لرم، نه فکر مفکوره لرم، ټول ورځ بارکه شوم، یو بل کوو، راسې ځان چې شي کړو، راسې ځانونه پیسه ورسوو، راسې د بل په امور مداخله ونه کړو، هر یو خپل ځان شتري شو غواړي ټولنې جوړې شي. غیر له دې ټولنې نه جوړېږي، دغسې به شاته کوي، دغسې به منفي کوي او دغسې به پیسه په شاته کوي. ولې چې موږ ټول ماسټران یو. څه شي ماسټران؟ فقط د بل ته د ارګیابۍ. دا اوس که راو کښېنوم هر یو دوست په داسې خفه کېږي ما تاسو ته یادوم دې هم خپل ځان سره فکر وکړي. کولی شم په ساعتونو کښېنم د چا غیبت وکړم، د دې رژیم، د اوسني رژیم، تر مخکې د هغه بل رژیم، تر هغه بل رژیم. ولې راسې په دوکیان کې ناست یو، راسې ورور یو بل ته لاس ورکړو. مثال زه تاسو ته ووایم، شاید دوستان زما دا خبره رد کړي، زه په دې فکر کې یم چې راسې دوستانو دغه اوس فعلا حداقل یو امنیت نسبي خو راغلی. که غواړې چې وطن پر ما ګران وي، د همدغه دولت سره لاس ورکړه، راسه همدغه نفرانو ته پیسه په سمه لاره ورته وښیه، ورته ووایه چې دا خبره کې دا کوم کمنټ چې بالکل دا ټول ولس غواړي چې په دې کې باندې راشي. چارواکي نه مني، موږ چارواکي ته دا پاکستان دی منه ضروره کې ومنه، یو د خیر خبرو کې ومنه، په بل څه نه منه، هر شی د ځان شو کیږي. هیڅ وخت زما تر ګوره دلته یو څلور مشتري کتابونو خطنه د سایکولوژي پراته دي. زه د کتاب د روی د توام زما ګران وروره ما 3 کاله عربي په ابوظبي کې د مشارکات په تکوین او تشریح لوستي. الحمدلله یو لږ معلومات لرم. په هیڅ ځای کې نه راغلي چې په بل چا ومنه، حتی خپل په قانون یې ومنه، حتی خپل په اولاد یې ومنه. دا ته وایې که نه چې ته ومنه، ما خو 100 کاله مخکې منلې وه، ما خو 50 کاله مخکې منلې وه، ما خو 50 کاله مخکې دا چل وګڼې، دا دښمن دی موږ، دا هېواد زموږ دښمن ده. لیکن خبره په دې کې وه چې دلته 2 ډلې شوي دي تر اوسه پورې قرآنونه او قسمونه کول چې دا زموږ دوست هېواد ورور ده. موږ دا چې وګڼلې د دې خبره مه منه. ما هم در باندې وزنې، تا هم را باندې وزنې، تا هم دې عزت کوي، ما هم دې عزت کوي، تا هم له دې وطنه خلاصوي، ما هم له دې وطنه خلاصوي، تا هم ځان ته مجبوره کوي، ما هم ځان ته مجبوره کوي، تا هم په $50,000 خرڅوي پر شباسي، ما هم په $50,000 خرڅوي پر څوک در شباسي. ما مشکل له 2 ډلو سره ده. حقیقي سره مې لار یوړه، له جمهوریت سره مې لار یوړه، له پرچمي سره مې لار یوړه، زه ولس یم. خو لیکن دغه 2 ډلې چې دا مې په یو نامه په بل نامه باندې غلطۍ او خطرې دي. مخکې دا خبره راته کوله، نن دښمن په خپله راته وایي دا دښمن زه یم، د افغانستان دښمن زه یم، د ولس دښمن زه یم. زما 2 نفره کار دي، یو مجاهد او ملا. زه وایم چې زما ملا هم دښمن ده، مجاهد هم دښمن ده، پاکستان هم دښمن ده. ما ته کومه کړنې کړې؟ ما ته یو نه زه به تاسو ته شی وایم، دا اوس فعلا چې زما او ستا په ټولنې کې داسې بد حالت دی، یو څه شی دی خفه کېږي زما او ستا د روشنفکرانو د لاسه دی. په څه خاطر زما او ستا د روشنفکرانو د لاسه دی؟ که ما خپل ملا را ګرځولی وای، که ما خپل طالب را ګرځولی وای، که ما خپل په افغانستان کې ورته مکتب او مدرسه جوړه کړې وای، د پاکستان پلار نشي کولی دې تربیه کړي چې خپل پتان یې تربیه کړي، چې د پاکستان بیرغ یې پورته نیولی او زما په بیرغ پورې مرګ دې پر تاریخ. ما او تا اشتباه وکړه، باید خپل هر ولایت کې مو جدا پیسه هغه کسان چې خپله خوښ لرل چې ځي کلي مدرسو ته هغو ته مکتبونه جوړ کړي وای، په داسې مفکورې به تطبیق کړي وای چې دا هغه اولي شی چې ستا قانون اساسي دی، ستا بیرغ دی، ستا نظام دی، ستا دولت دی، دا مو پیسه به تشویق کړي وای. زموږ څه وشکېدل موږ او تاسې اشتباه وکړه، زما وروره داسې واقعیتونه ووایي. رئیس صاحب یوه خبره ده، دا دلته د حیات تعریف وکړئ. دا ویل چې هر انسان باید معنوي جزء ولري، لکه څنګه چې دغه ظاهري جزء سره د ظاهري کثافاتو نه منع کوي، نو باید یو هر انسان معنوي جزء هم ولري. ته ودرېږه. دا ویل چې حیا د انسان لپاره معنوي جزء ده، او بیا د حیا تفسیر داسې وکړي چې باید زه دا حق نه لرم چې اوس مثلا تراب صاحب ګیره خرېولې ده، ته د زه ووایم چې تا ګیره خرېولې ده، یا دلته بل مسلمان لمونځ نه کوي، نو زه هغې ته دا حق نه لرم چې ووایم چې ته ولې لمونځ نه کوې. دا حیا معنوي ده.
ګوره دغه تفسیر کې ته غلط پلی رئیس صاحب ډیالوژي اسلام دی موږ لپاره قانون اسلام دی ګوره اسلام یو دقیقه زه ضیف شوم ګرانه یو ضیف شي ډېر معذرت لم یستطیع زه ته خبره وکړم کنه بیا ته وکړه نو مونږ اسلام کې دا ډیالوژي لرو اسلام موږ ته څه وایي من رأى منکرا فلیغیر بیده څوک چې په بل مؤمن مسلمان کې منکر وویني د اسلام مشروعیت صفات نه خارج شوی وي هغه دی اول په لاس منع کی فإن لم يستطيع کثیر نسو کولای په لاس منع کی فبلسان فبقلبه بیا دی په زړه کې د هغه نفرت پیدا کی ګوره دا زموږ لپاره اسلام دی اسلام موږ لپاره اساس قانون دی موږ د نظام کې بدی وي باید نظام ته وایي چې کې دغه بدی ده ځان اصلاح کا بل چارواکو کې بدی وي موږ باید هغوی ته ووایو چې دغه بدی ده ځان اصلاح کا دا حیا نه ده چې بل مسلمان ته نه وایه دا حیا نه ده حیا تاریخ ده نه دی یو لحظه زه درته تشریح کوم ګرانه موږ درې لارې لرو ګوره یو چې دی فلسفي خبرې دي بحث دی یو دیني بحث دی یو علمي بحث دی شی واوره ګرانه شی واوره یو فلسفي بحث دی یو دیني بحث دی یو علمي بحث دی شی واوره که دغه درې مسله یو ځای کړئ هېڅ ځای ته نه رسو زه د اسلام درته تشریح کوم فلسفي بحث څه دی زه وایم چې په افغانستان کې ښه خلک او بد خلک ژوند کوي دا فلسفي بحث دا ټول دنیا دې راسي دوه نفر یو مفکوره نه لري ولې نه لري په دې خاطر چې دلته ښه او بد راغله دا فلسفي خبره شوه یو علمي بحث دی واوره زه وایم تراب صاحب ډاکټر ته ولاړی معاینه یې کوي خدای ناسم مرض د شکر لري دا که کافر ته ولاړ چې مسلمان ته ولاړ شي دا علمي بحث دی ویې شوله چې دا مرضي قام لري بنا په سبب مملکت چې دا شی بلوي خدای نه خسته دا چې شی سو دا علمي بحث زه وایم تراب صاحب ښه سړی دی یا بد سړی دی دا فلسفي بحث بیا بیرته راځو دیني بحث ته اوس نو واوره ګرانه زه درته تشریح کوم پاک الله ما د اسلام منطق په ابوظبي کې لوستی شی واوره زه تشریح کوم منطق اسلامي درته وایي خوشاله شوم چې تا دا بحث وکړې په منطق اسلامي کې راغلي دي وایي پاک الله ټول دنیا خلق کړه باندې خلق کړه بعد لغه چې شو یو موجود خلق کوي په نوم د انسان آدم دی آدم ته څه ورکړه عقل ورکړي دا څه وایي د عقل وظیفه څه ده وایي کشف قوانین کون و پنهان طبیعت د چیش په واسطه د عقل په هوش په واسطه نه یو انټيليجنت یو ریشنل مایند کې دی وره انټيليجنت یا هوش حیوانات ټول موجودات لري مګر عقل چې ما ته راکړي ډېر رئیس صاحب دغه فلسفه چې دي فلسفه په اعتقاد د مسلمانانو کې دا چې دي مشرکین دي دوی کافران دي دوی دوی د نبوت معتقدین نه دي ګوره الله پاک دا خبر شته فلسفه د هغوی افلاطون او د هغوی ارسطو دغه د دوی اعتقاد نه خبره هغوی دا وایي صحیح ده منم هغوی وایي چې الله پاک عقل اول پیدا کوي بیا الله پاک معطله پاتې رہی عقل اول عقل اولا پیدا کړي د هغې نه بعد بیا عقل اول را ولاړ شو فلک اول او عقل ثانی پیدا کړي یعنی الله پاک معطله پاتې دی خدای پاک نور تخلیق نه کوي دغه تخلیق چې کوم کوي دا عقل اول کوي دا ګوره دا هغوی عقاید موږ ته معلوم دي هغه فلسفه پسې پرېږده بلکې صاحب دلته موضوع ته راګرځو بس کوم چې یو نفر چې یا کال چې شي موږ درې نه ملایان له مستوره درې نفر ملایان درې نه شي وره ګرانه یو نادانه پرې دا خبرې دا اعتقاد فلسفه او مناطق او دا ما د معلوم یو موضوع ته راځي معلوم دي خروج د بحث نه کوي نو دا ما د معلوم دي ما ته عقاید معلوم دي راوي یو تقیق تقاطع ملک زمانه به تاخذ فيه تكميل زمان تراب سباوره كلمه ملعين له یو نادانه یو غلطانه او یو دعا شی واوري زموږ د افغانستان د ټولنې غټه مشکل ټول کې شی واوري موږ د نادانه سره په حساب چې له مشکل نه وخت به شر نادانه د خپل په خپل شی ذکرای یو غلطان او یو دعا مولا هغه چې د علمي خپل دین ذکرای دی هغه سره مشکل نه لاسونه مچیدو دي هغه چې باید تاسو مشکل چا سره مشکل دغه چا سره چې هغه غلطان دی بشاره د غلطان هیڅ خزان ته رئیس تاسو دا 15 علماء ته ټول ته غلطان وایستي چا وایي تاسو ډیالوژي دغه ده دا بحث پرېږده نه مولایانو دا بحث زه در مارکې جوړ کوم
اولادونه مې الحمدلله پیسې خپل دین او مذهب سره خپل الحمدلله حساب کې نماز چې قرآن شریف راته شوی او ته پیسې هم ناشتي په خجالت بس تاسو موږ کوي تاسو فکر وکړئ چې چا شي ګوره خروج د بحث نه دی ګوره بحث نه به خروج نه کوو په خپل لیول کې غږیږه که ته فلسفي بحث کوې هغې لپاره ځان د بحث په کار تراب صاحب یوه ورځ موضوع نه دي ویلي وګوره فلسفي بحث په ټول ژوند نه کوئ په فلسفي بحث کې موږ نظر موضوع وټاکه فلسفي یا منطقي بخير حوصله وکړئ استاد محترم الخير دینی بحث ته باندې الله بسم الله الرحمن الرحیم تعملون بالمعروف وتنهون عن المنکر احيانا تاسو سره انا مولا کوم وخت کو زما چې مرسته سره ستاسو چې زه هغه وخت د خوښ کوم چې په وخت کې په هغه ډول ما ته ورته څنګه تاسو کې تاسو د بل څه شي دا بلا څه درمنګه په دې بخنه تر دا ډېر وخت د درې کالو مخه راغله ما را شمارې کې د شپ د پیټ هغه راولګا دا آی ډي چې میسج راته وکړ چې مولا صاحب راغی به تاسو راوړو قرآن باندې پوهه ده ورته کا بات کول به بات اوس موږ نه د سن ملاړي او مجبت موږ نه لرو چې تاسو تاسو او مناسب چې ولې بات مرادي اگر بیا نو کتابونو ته ځي نه زه په دې بیا سړي په خوا کې ګنام لري او په حساب چې مثلا دا چې ځوان اوس په حساب چې په ما ټاپه ول وزن څه مثال خبري وای تا ټول خدای رحم مولایم دا خبر دي اشتباه موږ ناس ما یو وخت په یاد چې پنځه پاراو شمس موږ د مسجد په مولا د فراکي په بلابل کې چې تناسب دعوت متعاوض وکړي مولا قبل احترام دی مولا قبل د ارزښت دی مولا یعنی تکمیل مولا یعنی دانا ولی هغه کم مولا ټول دانا وسی ولا څوک خپل دروغ ځن مولا ولی کوم په ساعه اشتباه هغه مجدي او دانا مولا پیدا کول دي ګران دي رئیس صاحب دا بس ډیر د اوس په دې باندې بحث وکړي تراب چې هغه څه کول پکار دي مصطفی ولې دا پنځه شان افغانستان کې دا دانا نه دي دا بیا کړی دې یو شی دی ټول دې بیا کلان وای ټول دې بیا کلان وای ته دا پین سره بابا راځي چې دا جمع کیږي دا خو تر اوسه پورې تقریر هم دا روان کړی وو چې زموږ مولایان د پاکستان غلامان دي پاکستان وایي چې افغانستان کې ما دوه دوستان دي یو مولا او بل طالب مولا او طالب نور افغانستان خبره من دا تعریف انا خبري تاسو ته نسکان مشرف ویلي د خپل خپل باندې وی ما هیرو پیغمبر خلک خزل دا لا لا دا غوښتل چې تا کړه ته وای کسان په پټ دښکو کې خو نه دې خو دا وکړي بل توحید کول دا ځان تعلیم وایي اوس دین او اسلام ته درته راسم کنه ولا د خپل دین او اسلام دا ټول تقریر په دغه راټول کړي او تا بحث په دې باندې کوي تاسو د پاکستان لا بحث څوک دی حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ وايي پر دې باندې درته وایم اذا شفت في العينين اذا سمعت بالاذنين هغه خبره به تکسمم کوي چې تا کله په سترګو ولیدل او وګورې دی واوري د پیغه خبره په قسم کوي پر ځلتانه وستزان ملا بولي ځلتانه یو کتنه کوم یو سړی یا مل خبر ته وبن ځلتانه سوال کوم یو سړی چې زل فرض من کوم یا سنت من کوم ته په ما باندې څه پیټ وکړي زه ځان ته ملام وایم زه توراب سپتوان چې فرض مکم دې فرض کار فلیګ سنت ونه کې ترک کې ما ته څه پیټ ورکړي رد دې جواب ماته یو ملر دی پاره دی ورځ دی پاره زور رانی سب جبر رانی سب سنت تاینه پرېګدم فرض تاینه پرېګدم ته ماته جواب راځي څنګه او یو سره د فرض په باندې او اسلام ورته څه حکم کوي الله ورته څه حکم کوي الله خو خیر زبر